عایشه بیبي په خپله هم د سیلابونو له امله بېکوره شوې او اوس د چارسدې یو ارضي کیمپ کې اوسېږي. دلته خیمه په خیمه ګرځي او ښځو ته د حیض یا ماهوارۍ په اړه معلومات ورکوي. او دا ډېرې نازکې معاملې دي، بس ډېر زیات په د ځان خیال ساتي. صحیح ده. عایشه بیبي وایي په یو روغتون کې د څه وخت لپاره د ښځو د ماشومانو پیدا کېدو په وارډ کې کار کړی دی. کله چې سیلاب راغی او کور یې پرېښودو نو د نور قیمتي سامان په ځای هغه سامان راواغېسته چې د ښځو د ماهوارۍ په وخت کې په کار راځي. چې پته ولګېده چې اوبه راوړې دي، د ټولو مخکې ما هغه راواغېسته چې دا د ضرورت سامان دی، زما نه د بل به په کار راشي. چې زه پرون تلم، ما خپله لور باتروم ته بوتله لمبلو دپاره، چې مې وکتل زنانه ولاړه وه، ډېره پریشانه وه چې زما دا مسله ده او ما سره څه شته نه. ما خپله لور په ځای پرېښود او رالم، د خپل بیګ نه مې وله سامان یوړو. عایشه بیبي وایي په کیمپ کې ګڼ شمېر ښځې داسې دي چې د ماهوارۍ په حالت کې دي. زیاتې مسلې جینکو ته د مینسز دي چې هغوی ته څه سهولت هم نشته او د هغوی ټایم پوره شوی مینسز راغلي او چاته راتلو والی. روبینه بیبي هم په سیلاب کې بېکوره شوې او خیمه کې اوسېږي. وایي ځان سره یې د خپلو مخصوصه بیماریو دپاره څه نه وو راغېستي چې د حیض بیماري پرې راغله نو د ډېر تکلیف سره مخ وه. پیغلو جنکۍ چې دي نو لکه پیغلې باندې وایي خو لکه داسې خاص نه وایي چې لکه دا خبره په خپله کې پټه وساتي. وجه دا ده چې شرمېږي نه وایي او نقصان یې ښه زیاتي او په ځان یې تېروي. لکه چې دړی ویني بس په ځان یې باندې تېر کړي، بیا غږ نه کوي د شرمه د لاسه. عایشه بیبي وایي چې د ښځو د بیمارو په وخت د استعمال کوم سامان یې د ځان سره راغیستی هغه ختم شوی دی. خو اوس په کیمپ کې موجود د یو غیر دولتي تنظیم لخوا دغه څیزونه ویړیا ورکړل کیږي. د غیر دولتي تنظیم SRSP خپل کارکوونکي هم په کیمپ کې ګرځي، ښځو ته پوهاوی ورکوي او د ماهوارۍ د ضرورت څیزونه ورته ورکوي. او چې د عایشه بیبي هم کوم سامان ته ضرورت وي هغه د دې کیمپ نه اخلي او ضرورتمندو ښځو ته یې رسوي. د SRSP یوې کارکوونکې فرحت نازدي ورته وویل که چېرته ښځې د حیض په وخت د صفایي خیال ونه ساتي نو دا د نورو ډېرو بیمارو سبب ګرځېدی شي. بیسیکلی دا نیچرل سایکل دی، هر فیمیل ته اوبویسلی د دا شی فیس کوي. نو هغوی چې پراپرلی هایجین نه وي نو هغوی ته ډفرنٹ میډیکل ایشوز هم کېدی شي. دې نه علاوه چې کم خلک کمې فیمیلز چې دي هغوی ایکسپیکټ کوي یا پریګننسي روانه ده هغوی کې هم مطلب هغوی ته پراپر میډیکل کیر ضرورت دی. او چا ډلیوري شوې ده هغوی دپاره هم پراپر هایجین چې نه وي نو ډیفینیټلی هغوی ته بیا میډیکل ایشوز UTI اینډ STI ډفرنٹ ایشوز کېدی شي میډیکل. حکومتي شمیرې ښایي په پاکستان کې د سیلابونو له امله نږدې 33 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي. دې کې نږدې 15 میلیونه په ارضي کیمپونو کې اوسېږي. په کیمپونو کې د اوسیدونکو زیات شمیر د ښځو او ماشومانو هم دی. دې کیمپونو ته د حکومتي چارواکو خیراتي ادارو لخوا د خوراکي توکو امداد ډېر راځي، خو په دې کې د ښځو د مخصوصه بیماریو دپاره کوم څیزونه نه وي موجود. او د ښځو د حقونو دپاره کارکوونکي وایي چې د نور د ضرورت څیزونو سره سره پکار ده چې د ښځو د بیماریو سامان هم په امدادي څیزونو کې شامل کړی شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، چارسده.